په ټولنیزه رسنۍ باندې اوازې دي چې ولسمشر اشرف غني او ډاکټر عبدالله په ګډ حکومت سره سلا شوي دي او یوې ګډې نتیجې ته سره رسېدلی دي چې دغه کار د افغانانو غبرګون له ځان سره راپارولی ده. دا خبرې تر کومه رښتیا دي؟ راځئ چې له عبدالله څخه یې واورو. ویډیو راسره تر پایه وګورئ چې له مکمله حقیقته خبر شئ. پخوانی اجرایي رئیس او د تیرو ولسمشریزو ټاکنو نومان عبدالله په افغانستان کې د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره په نوې طرحه کار پیل کړی ده، خو ویل کېږي چې د دغه طرحې اساس د یو ګډ حکومت په جوړولو دی. د عبدالله دفتر رسنیو ته ویلي دي چې دوی ټیم به نوې طرحه باندې مشورې روانې کړي دي او ژر به دغه طرحه جوړه او اشرف غني ته وسپارل شي. خو دغه دفتر همدا راز وایي چې د دوی په طرحه کې به د تیرو ټاکنو لغوه کېدل، د ګډ حکومت جوړول، په حکومت کې 50 سلنه واک عبدالله ته ورکول او په عالی شورا کې عبدالله ته د پریکړو واک او د ګمارنې واک ورکول شامل وي. پخوانی اجرایي رئیس او د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله د ولسمشریزو ټاکنو له پایلو څخه انکار کړی و او ویلي و چې په ټاکنو کې ورسره درغلي شوې ده. هغه د ټاکنو تر پایلو اعلان وروسته په خپل ځان ولسمشر اعلان کړ او ویل چې د همه شموله په نوم حکومت جوړ کړي. که څه هم د دواړو لورو ترمنځ ډېرې ناستې وشوې، خو په کومه ورځ چې ولسمشر غني د ولسمشر په توګه لوړه کوله، په هماغه وخت عبدالله هم ځان ولسمشر کړ او لوړه یې وکړه. BBC پښتو ته د ځینو سرچینو له قوله لیکلي دي چې د اشرف غني او عبدالله د ټیمونو ترمنځ د سیاسي کړکېچ د حل لپاره 4 طرحې جوړې شوې دي، خو یوه هم منل شوې تر اوسه پورې نه ده. د اشرف غني او عبدالله ترمنځ د ګډ حکومت جوړولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم کابل ته راغلی و، خو دواړو ترمنځ په جوړجاړی بریالي نه شو او ناکامه ستون شو. درنو لیدونکو، تاسو څه نظر لرئ د عبدالله په دغه طرحې باندې؟ نو موږ سره یې په کومنټ کې حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.